ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیر پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زاړه یادونو خپرونې سره حاضر شوم. خدای دې وکړي قدرمنو دوستانو چې موږ سره د دې خپرونې تر پایه متیاګانې وکړئ او زموږ دغه خپرونه په یوټیوب او فیسبوک کې لایک او شیر او بل آیکون ته وتوړئ. دوستانو ستاسو لایک او شیر موږ ته حوصله افزایي کوي قدرمنو دوستانو، او موږ تشویقوي دې ته چې نوې خپرونې ستاسو په درانه حضور کې وړاندې. قدرمنو دوستانو، دا چې موږ اسلامي معلوماتي خپرونه چې زموږ د ولس غږ یوټیوب چینل موږ نوی جوړ کړی دی، په هغې کې تاسو ته موږ اسلامي معلوماتي خپرونه چې هغې کې د جیت علما کرامو تقریرونه هیر تقریرونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوو، خواږه نعتونه وړاندې کوو. نو تاسې زموږ هغه خپرونه هم لایک او شیر ورته ورکوئ او د دنیا او د آخرت د دواړو فایدې پکې تاسو ته لاسته راځي. نو دوستانو، وخت مو نه ضایع کومه، دا چې د زاړه یادونو خپرونه ده، نو دغه خوږه نغمه چې تاسې وسورئ دې ته به غوږ کیدو او هغې نه وروسته به بیا راځو چې دغه خپرونه مو نن یو تکړه او د افغانستان تکړه هنرمند شاه ولي استاذ ته مختص کړې ده. نو ورپسې به د شاه ولي استاذ بیا سندرې ته غوږ کیدو. راځئ د شاه ولي استاذ पतंगाओं ची का वजर मड़े वो खबरों दलोए कला लोए गे दबलों शेख खबरें दिवड़े من لما خلقا من خطر من لما خلقا باچ رکھے تیرو سلطا
مړمې په کوڅو کې د وطن وګرځوې خلکه
چې وژاړي دې د پښتون بچي خیبر بچي بچي وژاړي دې د پښتون بچي اصل پښتون د خدای غواړي دې د پښتون بچي وای بل را باندې وړي بچي د زړه په سختي بل را باندې وړي بچي د زړه په سختي علامت څنګه وانه جان بنرگس و شفرنگیان چکرات از مینا علامت سنگوان جان بنرگس و شفرنگیان کابل پزیر دادا پختون کوله ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو خو د افغانستان تکړه هنرمن استاد شاه ولي زړې سندرې واورېدلې نو قدرمن دوستانو دا ځل مو دا خپرونه شاه ولي استاد ته مختص کړې وه ویلو کې چې ستاسې تنده به خړوبه شوې وي نو راتلونکې خپرونې ته به انشاءالله زړې دونو کې بلې خپرونې سره حاضرېږو تر هغې دمه دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمن صاحب پاچا اجازه غواړم تاسې په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخامخه